نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال الله عز وجل: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل شوك أماط غصن شوك عن الطريق ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو الله رب العزت موږ معاف کی او په ډېره عاجزۍ او د زړه په تضرع د الله رب العزت څخه د خپلو ګناهو د مغفرت او د بخشش سوال کوو. د دغه ذات پنځلسم نوم الغفار جل جلاله دی. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار جل جلاله. الغفار کم ذات هغه ذات چې انسانانو ته دومره ګناهونه ورمعافوي که د اوبو پر مخ ځګ وي، د ځګ په شانو اندازه باندې د یو انسان ګناهونه وي، یو ځلې په اخلاص رب العالمین او الغفار جل جلاله ته لاسونه پورته کړل، الله رب العزت بلا چون او چرا ګناهونه ورمعافوي. بلا چون او چرا دلیل نه در سره وایي. دغه ذات ته ویل کېږي الغفار جل جلاله. پیغور نه درکوي، زیری دی نه، رسواکۍ دی نه، پسیاخې دی نه، د واسطې نه درته وایي، شړي دی نه، او په لوړ اواز نه درته وایي، مخکې ماضي نه در یادوي. الهي نظام دی، یو ځل دې ورته وویل چې ما معاف که، په اخلاص سره الله دې معافوي. داسې نظام نه دی لکه زموږ د بندګانو. الله دې موږ معاف کړي، الله دې هدایت راته وکړي، الله دې ګناهونه راوبخښي، الله دې پر ګناهو توفیق نه راکړي. داسې نظام نه دی لکه زموږ. که یو چا ګناه وکړل رسوا کوو یې، که یو چا غلطي وکړل رسوا کوو یې، که یو چا په مقابل کې را سره ودرېدی د هغه ټوله ماضي نورو انسانانو ته وایي زه پېژنم، دا یې وکړل، دا یې وکړل، دا یې وکړل. پښتانه وایي لمن یې پر سر ورپورته کوي. داسې نظام نه دی. الهي نظام تر انساني نظام بیخي په کراتو مراتو عقل کار نه کوي، دومره لوړ دی. کله یو انسان درواغ وایي د بلو مخ ته، هغه انسان چې کله پر دشمني رالی د ده درواغ رسوا کوي، دا زه پېژنم دروغجن دی. خو چې کله الهي نظام ته د انسان راواړی، انسان درواغ وویل، الله ته چې رجوع وکړل، الله ملائکو ته فرمایي چې دې انسان توبه وایستل، نور صادق شمار کړي، رښتینی انسان دی.
بیا په دروغو نه لیکل کیږي. یو سړی ته به توبه وباسي چې زما توبه زه دروغ نه وایم، بیا هم یو وخت پیغور درکړي وایي ته دروغجن وې. الهي نظام دا دی چې توبه دې وایستل، نور ته صادق یې، رښتینی یې، دروغ نسته. بیا در پیغوري نه، طعنې نه درکوي، زیري دې نه، پر زخم باندې مالګه نه در اچي چې نور کباب سي. داسې نظام دی. دغه ته ویل کېږي الغفار جل جلاله. او زما ورونو دنیا کې قانون هم دا دی، چې کله ظالم پلار نه، په دنیا کې نظام دا دی چې کله پلار هم درد سي، په زړه باندې خوش سي، مشفق سي، مهربانه سي، نو مورجان خپل زوی ته وایي راسه بابا ته اوس درد نه دی ورغلی، راس نازې دی، ګناه در معافوي، غلطي در معافوي، ناوخته کور ته راغلی هغه در معافوي، راس. خو کله چې بابا په در کې راغلی مور ورته وایي زوی ګوښه سه، داسې نه وي چې دا ګوله را باندې زار کې سرخان به ما ورکړی ستا د لاسه به بیا ګوله نس خوړلی، یو ګولی نیام سه پټ سه په یوه خونه نه باسي، په بله خونه باندې مور زاری کی بچی تراسه پلار دی معافی درته کی، تا ته بخشش کی، زاری کی، ترتیب جوړي. الله رب العزت په قران کې خپل بندگانو ته زاری کی. څوک دی؟ خالق دی. څوک دی؟ غفار جل جلاله دی. رازق دی، مالک دی. په دنیا کې څه کیږي الله ته معلومات ستا، کم کسان کمی غلطی کوي الله ته معلومات ستا. او دا واوري شی واوري، دا هغه ذات دی الغفار جل جلاله. مخکې مې درته ویل یو سړی دومره ګناهونه کوي چې د اوبو پر سر باندې د ځګ په شان باندې انسان ګناهونه وکړل، خو یو وار ورته ووایه چې یا الله ما معاف کا، د دغه ذات په نامه باندې قسم اخلو چې الله دې معافوي. دا ښځه چې دا اوس بېحیایي و، فحشا و، عریاني و، هر څه ورسره وه، او د ټول افغانستان رنگ ارڅ یې وربد کړله، ورغسېدله، رقص یې وکړي په خارجي ملک کې. که دغه ښځه اوس هم دغه ذات ته سر ټیټ کړي یا الله زما توبه ده، الله رب العزت یې معافوي. ځکه نو زما ورونو هغه رسنۍ او هغه خبرونه، هغه خبریالان چې خبره هغه راخي چې د اسلام او د مسلمانانو په تاوان وي، د اسلام پر زړه باندې د توري وار وي، د مسلمان پر ځیګر باندې د خنجر وار وي، که دغه غلط انسانان الله رب العزت ته سر ټیټ کړي او دا ووایي یا غفارو، ای هغه ذاته چې ته ټوله نړۍ ته مخلوقات ته ګناهونه وربخښې، ما ته ګناه را معاف که، الله یې ورمعافوي. چیرې به د دې ذات څخه د یو خبریال خبري راپور تیر سي، چیرې به د دې ذات څخه د یو انسان بېحیایي تېره سي، چیرې به د دغه ذات څخه د یو انسان نافرماني تېره سي. ولې دا ذات داسې سیستم جوړ کړی دی چې هره لحظه، هره دقیقه او ثانیه د انسان محفوظه د ریکارډیږي. دلته هم فرشتې لا یعصون ما امرهم الله. داسې مخلوق چې ورته ویل دا کار وکړه، بیا د مخلوق د په مقابل د ذات په مقابل کې نه راولاړېږي، کوم بس دا اوس ریکارډیږي هر څه. دغه ذات څخه چې د انسانانو کړنې، انسانانو غلط کارونه نه تېرېدلی، د الله په لحاظ مخلوق دې دغه ذات څخه وبېرېږي. که یوه عذابي څپه راغله، یې پله عذابي توپان راغلی، بیا ملا، سپین ږیری، خان، حاجي، ژړور، سپین لباس والا، لنګوټې والا، غیر لنګوټې والا، ټوله هلاک کېږي. ولې هغه کسان چې هغه دینداره دي، ځان ته دینداره وایي، انسانان د غلطۍ څخه نه رامنع کوي، انسانان ته امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوي، الله په عمومي عذاب کې هغه انسانان هم کبابوي. د الله په دربار کې بیا تفریق، جدایي نسته. تا چې زوی، تا چې ورور، تا چې شاګرد، تا چې څوک د ګناه څخه نه رامنع کوي، د الله عمومي عذاب راغلی، وچ او لانده ټوله سوځي. الله زارۍ کوي انسانانو ته. دا اوس پر نیټ باندې، میډیا باندې دا خبره ده نشر کیږي، هم د افغانستان یو اوسیدونکې ده خارجي ملک په بېحیا لباس کې رقصیږي. آیا دا اسلام تجربه ده که د اسلام سره مینه ده؟ او هغه کسان چې رسنۍ دي هغه هم هغه ټکي راخي
مخکې مې درته ویل چې د مسلمان پر زړه باندې داسې وار چې په زړه کې د یو چا توره باندې وینه څڅېږي او انسان یې برداشتولی نه شي، داسې وار. اوس ماپښین مې راپور کتی یو رسنۍ دا خبر راخې د هغې د خولې څخه دا خبر راخې چې هغه یو څه وایي، خبره درنه خبره وه. هغه خبر را اخی چې اسلام او مسلمانان ته ضربه ده. اوس مسلمان او هغه څوک چې په حیث د یو پیشوا او مقتدا وي هغه مکلف دی چې خپل مخلصین خلق وکړي، خپل ملت وکړي، یو څه आवाज وکړي، یو څه خبره تر نور ورسي، چوپ پاتې نشي، پټه خوله پاتې نشي. دې ښځې ته حیا، دې ښځې ته عفت، دې ښځې ته عصمت، دې ښځې ته سنګیني، دې ښځې ته عزت، دې ښځې ته ابرو، دې ښځې ته پوړنۍ، دې ښځې ته اعزاز، دې ښځې ته بشري حقوق، دې ښځې ته احترامانه یو فضا جوړول، دا ټوله د دې منبر او محراب څخه ورکول شوي. 1400 کاله کېږي تاریخ د دې شاید دی، 1400 کاله. نارینه ته عزت، ابرو، سنگینی، احترام، هر څه د دې منبر او محراب څخه ورکول شوي دي، نارینه او ښځینه ته. اوس په دغه نیمچا او ماته ژبه باندې دا انسانان د اسلام په مقابل کې راولاړ شي. خو الله رب العزت الغفار جل جلاله دی، خو بیا هم دغه انسانان چې په خپل نیمه ژبه د اسلام توهین وکړي، اسلامي لباس ته پسپکه وکتل، ژیره باندې پسخند ووهه، په اسلامي عنعناتو یې پسخند ووهه، اسلامي ټولنې ته په احترام قائل نسول، دغه ذات بیا هم معافي کوي، ما معافي کوي، معافي. حدیث شریف کې غالبا نازل چې انسان یو وار الله رب العزت ته وایي، الغفار جل جلاله ته وایي یا الله، الله په جواب کې درې وار ورته وایي لبیک لبیک لبیک، په خدمت کې دی مرزه راځه راسه ماز، لارې نه در باندې باندې، مشکلات نه درته پیښي، دلایل نه در څخه غواړي، عارضه نه در څخه غواړي، پیودلی وو، زیبا وو، د ښکلا څخه ډک الفاظ نه در څخه غواړي، په دغه ژبه چې تی په دغه خوله کې لرې، که دې ښه ادیب وي، که ښه بلیغ وي، ښه فصاحت دې درلودی، که دې نه درلودی، که دې صواد په خپل مخرج کې نه سوی ادا کولی، که دې ث نه سوی ادا کولی، که دې ذال او زال په خپل مخرج کې نه سوی ادا کولی، پروا نشته، ورته ووایه په دغه ژبه باندې چې په خوله کې لرې، ما معاف که الله دې معاف کړي. وزیر و قمندان و ولسوال د چې عارضه لیکې نو په سر کې به دا الفاظ لیکې جلالت مآب، د ولایت مقام، د ولایت لوړ مقام ته، لوړو چارواکو ته، لوړ پرو انسانانو ته دا خبره کوم په ډیر احترام باندې. ستاسو صحت، ستاسو ژوند دا زموږ د ژوند هدف دی، ارزو ده. یپلا به ادب ورته استعمالې بیا که کار درته وکړي، نه ډایرکټ مستقیما الله ته وایي یا الله یا الله، بس دا جمله دا لفظ تر خوله راوباسه یا الله ما معاف که. الله رب العزت په جواب کې درې واره په خدمت کې دیم، خو ته راځه، ستا په خدمت کې یم، خو ته راځه، ته نه راځې، ته ځغلې، زما رحمت خدا دې ستا، دا زما د رحمت غیږ او لمن خو پراخه ده، زارۍ درته کوم راسه. علما فرمایي الله د انسان د بخشش لپاره فقط بهانه تلاشي. ځکه نو علما فرمایي یو کتاب کې می کتله، وای کله کله یو مسلمان پر بل چا باندې ژاغ وکړي، وای راځه د لمانځه وخت دی، راځه د لمانځه وخت دی، وای دغه انسان دغه خبره هم په سپکه مور ته ګوري، کېدای شي د دغې لږې خبرې په خاطر باندې الله رب العزت معافي ورته وکړي. زما ستا په ذهن کمزورې خبره ده، کوچنۍ خبره ده. او بابا خو ما ته وخت معلوم دی، اذان هم وسو، د مولوي صاحب وخت هم را معلوم دی چې پر 2 بجې راوځي، فکس وخت راوځي، 15 دقیقې مخکې صف ته راځي، یوه دقیقه ځنډېږي، هغه هم را معلوم دی، ته ما پرېږده. نه علما فرمایي وایي دا خبره ورته وکړه، ورپام یې که، په یو حکمت یې پوه که، د لمانځه وخت دی، اذان وسو، خدای دې خیر درکړي، راځي چې وروسته مجلس وکړو، الله یاد کړو. علما فرمایي وایي الله د انسان د بخشش لپاره بهانه تلاشي، او ډېر ځله الله په ډېر لږ خبره باندې، معمولي خبره باندې دا انسان مغفرت وکړي. کله کله عظیم صدقات، لوی لوی قرباني، لوی لوی قرباني، بس ته غوی انسان قرباني کی، بس ته غوی کېدای شي مغفرت یې ونسي، دا نه وایم چې مغفرت نه کیږي، مغفرت یې کیږي، کېدای شي وایم،
خو الله رب العزت نظام داسې دی، الهي نظام داسې دی. یو معمولی لږ کار وکړه د انسانانو په ذهن او دماغ او فکر کې به معمولی او کمزوري وي، خو د الله په دربار کې غټ دی. زاری درته کوي راسي، الهي رحمت ته راسي. هر څومره چې زوی بد سي مور بیا غېږ ورکوي، هر څومره چې زوی چرسي سي پلار بیا پر تندې مچي، هر څومره چې زوی نشي رویني سي مور بیا غېږ ورکوي، هر څومره چې دا بابا او دا پلار پر زوی باندې راواچي مور بیا د شفقت پوړنې ور باندې وغوړي. پرېږده سبا سمیږي بیا نه کوي. بابا مور ته لشکنځو کې هغه لا پچه پلا خوي د پر سر راته درېږي. هر څومره الله رب العزت زاری کی راسي راسي راسي. روزه مبارک هم را روان ده، رمضان مبارک هم را روان دي. تراویح وکي، نفلونه وکي، تهجد وکي، راسي روزه سمې ونیسي، تلاوتونه وکي، صدقات ورکي، زکاتونه وباسي، خیراتونه وکي، کونډیان مه هېروي، مسکینان مه هېروي، بېوزله مه هېروي. راسي راسي. دا ټوله کال موږ ته دا خبره، دا ټوله کال الله رب العزت موږ معاف کړي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. هر غړی الله رب العزت موږ متوجه کی چې ګور زما ثنا او صفات ته شروع کی، زه تیار یم مازی بخښه غواړم. زوی چې کله بد وکي کور ته راسي، پلار چې بدسي مور ورته وای ځه سبا و ما په ځینې غواړي انتظار وکړه. زوی ته ماښام خوب نه ورځي جرم یې کړی دی، یا مور ته د مور څخه معافي غواړي زوی ته خوب نه ورځي جرم یې کړی دی، لور ته خوب نه ورځي جرم یې کړی دی. بدسي طول ورکی وخت ورکی. الله غزاد دی په هر دقیقه ثانیه چې راپورته سولې ویښ سولې د غفلت خوب دې پرې شوی، احساس ضمیر دې ویښ سو، ژوندۍ سو. یا الله مازی الله یاد کده سی معافي معافي، نور شي نسته. ما درته ویله هیڅ بهانه نسته، هیڅ عارضه نسته، هیڅ قوي پلانونه نسته، هیڅ اساسي قانون نسته، هیڅ اساسي قانون. دغه اساسي قانون د چار څومره ګناهونه در څخه وسوله دا یو ماده ده. د الله په الهي اساسي قانون کې دا یو ماده ده. ګناهونه در څخه وسوله د معافي اعلان، د مغفرت اعلان وکړه چې ما ته خدای بخښه وکړه، بس بخښه درته کوي. د الله په قانون کې دا یو ماده ده، دا یو ماده ده. بس ته معافي غواړه الله معافي درته کوي. یو واقعیا به ان شاء الله درته بیان کړی وي. بني اسرائیل کې یو ځوان و، نو د کم کلی څخه چې را روان سو د توبې د قبلېدو لپاره ترتیب اوږده واقعه د بل وخت به ان شاء الله بیانوو. د کم کلی څخه چې را روان سو توبه یې داسې قبلېږي چې بل کلي ته به ځي، په منځ کې مړ سو. د فرشتو ور باندې دلایل شروع سوله، جهنمي او دوزخي فرشتې راځي وایي دا زموږ حق دی جهنم ته ورچو، د جنت فرشتي او ملایکې راځي زموږ حق دی جنت ته ورچو. الله رب العزت ورته فرمایي ورسې فیصله داسې ده کم کلي ته نږدې دی دا مځکه اندازه کوي، دا کلی څخه چې د کوچ را کړی دی او کاغه کلی ته چې دی ورنږدې دی اوس ورځي ورنږدې سوی دی یا نه دی چې کله مځکه اندازه کوي واغه کلی ته لږ ورنږدې دی. د کم کلی په نیت چې را روان دی او د توبه قبلېږي بیخي لږ ورنږدې دی. الله رب العزت فرمایل معاف دی، ګناه نه ټوله معاف شو، ټوله معاف شو. دا کلی څخه چې را روان دی هغه کلی ته د کم کلی څخه چې روان سوی دی هلته ډېر ورنږدې دی. هغه کلی چې روان دی هغه کلی اته مازې یو ګام اړولی دی. علما فرمایي مازې ورنږدې سوی دی، د بدن ډېره حصه دا بل کلی ته ده. الله رب العزت اعلان وکړي چې دا معاف دی، بس جنتي فرشتې راللې هغه جنت ته داخل شو. خود به هغه ترتیب و شخص روح زی جنتو ته، الته په جنتو کې سیر او سیاحت کې باغو ته ځي، الته منظري سیاحتونه دي. دا هغه وخت د یو چا یقین او عقیده په خېدلای شي لکه د مسلمانانو عقیده او یقین چې دی واقعا چې څنګه سترګې پټې سولې من مات فقط قامت قیامته، سترګې پټې سولې ښه عمل و جنت ترته مخته، بد عمل و دوزخ ترته مخته. الله رب العزت ما درته الزاری کی نوح علیه السلام په سوره نوح کې یو لسم نمبر او یو لسم نمبر آیات کې هم خپل قوم ته زاری وکړي چې د غفار ذات څخه تاسو بخشش غواړي. نوح علیه السلام سهار ماښام پټ او ښکارا هر وخت خپل قوم ته زاری کولې چې الله څخه معافي وغواړي، الله څخه معافي وغواړي. قوم په سخندونه پروان ولوده نوح کشتی جوړي، دا کشتی سیل به وکړو، دا کشتی یو څوک درې ځای رسولی سي او کیا بیا به علما فرمایي مفسرین وایي ټک ټک ځوانانو به وخندله ول دا د وچ کشتی به نو بیا څنګه دا وګوره
دا وګوره دا قرآن کریم الفاظ راخي د انبیاء په باره کې زه فقط حکایت کوم الله دې موږ ته خوله نه راکړي چې موږ داسې الفاظ ووایو مازې حکایت کوي ول دا لیونی ګوره اوس کښتۍ جوړي بیا به په دې کې خلاصېږي پلانکی کې وبه یې خندل ځینو به چکچکې کړی پسخان ځینې به شپېلکان پسې وایي په انبیاو پسې ځکه نو علما فرمایي وایي سیټي دا سیټي یا شپېلک وهل دا ښه کار نه دی دا دغو انسانانو کار و چې د الله اولیاو پسې به د الله پیغمبرانو پسې به انسانان بد راووتله اوازونه به یې پسې کول نو نوح علیه السلام باندې خندا شروع کړو دی کښتۍ جوړي وبه ګورو الله رب العزت په امر باندې کښتۍ جوړه سوله ور وختله اوبه راللې واقعه ډېره اوږده ده خو نوح علیه السلام ورسره ستړی سو په اخري کې ورته وفرمیل الهي فقلت استغفروا ربکم ما د خپل قوم ته وویله ای قومه استغفروا ربکم تاسو د خپل رب څخه د خپلو ګناهو مغفرت وغواړئ انه کان غفارا دا هغه ذات دی چې واقعا ګناهونه در معافوي تاسو خو پلا ځینې وغواړئ یې پلا ځینې وغواړئ دا نسخه وازمایاست انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا هغه ذات دی چې د اسمان څخه پر تاسو باندې په شرهاره باندې باران اورېږي اورئیه اوبه نه بندوي باران شروع سو اوبه نه بندېږي داسې نه چې یو څاڅکی راغلی چې امر یې وسو شروع او د استغفار په نتیجه کې زما ورونه واورئ د استغفار په نتیجه کې الله رب العزت څو کارونه د بندگانو سره کوي یو یرسل السماء علیکم مدرارا یو به ټول عمر بارانونه وي دوهم به الله رب العزت د انسان په مال تجارت کې برکت واچي ويمددكم باموال وبنين الله رب العزت به ستاسو کومک ستاسو په اولادو کې او ستاسو کومک به ستاسو په مالو کې ځکه نو علما فرمایي وای استغفار استغفر الله مختصر استغفر الله ربي من كل ذنب دریم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا مسلسل وایس الله رب العزت درې کار در سره کوي یو چې کوي الله رب العزت به باران در باندې کوي دوهم بل کم کار دی الله به په مال او تجارت کې برکت دراچي او الله رب العزت به اولادونه در صالحان کوي الله زاری کوي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا او د سوره قیامت په 55 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي وما يذكرون الا ان يشاء الله دا کفار دا قرآن کریم یاد یا د قرآن کریم څخه نصیحت نسی اخیستلای عبرت نسی اخیستلای و هغه وخت د الله رب العزت اراده وسوله هو اهل التقوى واهل المغفره الله هغه ذات چې باید بندگان ځنی وبریږي د الله د عذاب څخه او الله هغه ذات چې د انسانانو ګناهونه ورمعافي ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې و فرمایله د بخاری شریف حدیث دی وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضي الله عنه فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل عجب حدیث زه چار وخت حدیثونه ګورم هغه کتل سوي حدیثونه خو به خیر په نور نو وخت است کله چې دا موضوع ګورم کتابونه راوړم خپل موضوع تر نیم ساعت او تر یو ساعت راڅپاتې په نور شان وخت دا څه جالب حدیثونه فضل پوری ورسول صلی الله علیه وسلم فرمایل غفر الله لرجل ممن كان قبلكم الله رب العزت یو سړی ته مغفرت وکي چې تاسو مخکې تیر شوی دي اچ شې څوک کم کار کوي درې کار کوي یو کان سهلا اذا باع فخرسلاو کې نرمي کول تندې نه کول فخرسلاو شي چې به خرڅوي تون نو ترش نو نه حق خبرې نه کولې نه حق څوک ګراک نه زیروي کان سهلا اذا باع رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ الله رب العزت دا کس ته مغفرت وکي غفر الله لرجل ممن كان قبلكم استاسو وړاندې مخکې یو څوک تیر شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمای الله هغه ته مغفرت وکي څوک هغه کان سهلا اذا باع چې کله به یو جنس پر چا باندې خرڅوي بیا به نو وضعیت سم کوي دلته ټولو هغو کسانو ته یو پیغام دی چې ګوره شي خرڅه نو د خپل مقابل طرف سره ډیر نرمي کوه اخلاق کوه گزاره کوه ترش لهجه
بیکار الفاظ بیکار خبرې مور سره استعمال مور ته وای می ورته وای الله رب العزت مغفرت درته کوي. بل صفت یې دا و سهلا اذا اشترى چې کله به یو شی رانیوي هم یې په نرمۍ رانیوي نی ورغورځوي دکاندار ته ځه نه غواړم دا شی تر ګرځوي زه د خپل علاقې الفاظ وایم هغه وخت نو چې هر څنګه الفاظ و نه غواړم ځه ته دکانداران لږ دي کوټه دي دا چې اوس روان سم بيخي اړ یو زاري ولا راته وکي ابل دکاندار هم ځه روان سم ولا جنگ سره شروع بس دستي جنگ سره شروع الله دې مجتمع فيه وکي. رسول صلی الله علیه وسلم انسانانو ته نامي انسان ورشي څوک نامي مش د زموږ په علاقه کې نامي څوک د په خاص څخه مشهور وای دا ډیر نامي غشتري سره تیر شوی دي چې لاس به مړ کړی و نه حقه لاس به مړ کړی و او په کوڅه کې به ولاړ لار به نیولې و دا څخه بس کله خدا څه موټرسایکل د دې کور ته راوړل دا څخه زرق لا کوا دا صدا کوا اکتاک ابل لا شپکوا دا بل سره جنگ کوا هم شاته داس ګور دا تر ټولو نامي رسول صلی الله علیه وسلم نامي راشي نامي هغه څوک دی چې د درد په وخت کې درد غړپ کوي غشتلې هغه څوک دی چې د غصې او د درد په وخت کې درد غړپ کوي تیرې کوي درد رالی خو کسان په درد باندې پوه نه کړل غصه ورته رالل مخ یې سور او شین سو په مقابل طرف ته قتل برداشت وکړي دغه نامي دی او واقعا د نامي تعریف خو به د رسول په ژبه باندې اورا د چا په ژبه د رسول په ژبه که یا زموږ په ژبه د رسول په ژبه باندې د نامي غشتلي زورور انسان تعریف دادی چې در دواره یې غړپ کوي. دکاندار هغه څوک چې بائع دی خرڅون کوي هغه څوک چې مشتری دی رانیون کوي دواړو کې باید دا صفات وي. کان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى یو سړی جنس خرڅي یا بل رانیسي دواړه باید گزاره سره وي دواړه باید اوازونه ټټ اواز خبرې وکړي دواړه باید تندی ترش نه کې یو د بل په خندا باندې سودا سره وکړي. بل صفات یې دا و سهلا اذا اقتضى چې کله به د چا څخه پور اخستي یو شی به اخستي هغه وخت هم د نرمي کوي هغه وخت هم د سهل هغه هم د وړېدل انسان هغه وخت هم د نرم ځان یې ته الله دې ماته معافي وکړي. تاسو ټول ماته دعا کوئ د هدایت دواره ته کوي زیات خوانه بدو دا اسرت واس ورته خدای دې هدایت درته وکړي زه خوشاله کېږم دا اسرت واس دا څه دعا د مغفرت دواره ته کوي. دلته استاد د شاګرد سره امام د مقتدی سره شاګرد د استاد سره مقتدی د امام سره کشر د مشر سره مشر د کشر سره پلار د زوی سره زوی د پلار سره ګرد سره خوشکان ټول سره خوشکان یو د بل برداشت نشته. مقتدی کله خبره وکړه امام یې نسی برداشت ولای وږي امام کله خبره وکړه مقتدی نسی برداشت په محل کې کله مسای خبره وکړه ابل یې نسی برداشت ولای دا یو مرض دی دا یو بعد هغه وخت اصلاح کیږي چې د یو کامل پیر پلاس کلاس ورکشي نور میزان در باندې خرڅ کی چې څه جراته ویل هغه کوم مشوره ورسره کوا ورسه په ما کې دا غلط شی پیدا شوی دی څو کما پیرا څو کم شیخ څو کم استاد تینوس خراوشه تی علاج راوشه. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحم الله تعالی چې د چا خلیفہ وو د چا سره بیعت کړی وو د حضرت امداد الله د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحم الله تعالی سره دای په خپل خطبات او ملفوظات او کتابو کې لیکي چې کله به ماته مشکل پیښ شو کاغذ به مراواخسي قلم به مراواخسي مشکل به مرتوه اجي صاحب ته به مرواستوي مهاجر مکی رحم الله تعالی هغه به کله جواب راواستوي ثانوي اشرف علي داسې به اشرف علي دا کار داسې ما با کار داسې بیا به ختمات درد راځي مهاجر مکی رحم الله تعالی براته ولي کله چې درد د پاره د نسخه د ګوره حدیث کې راغلي دي کدر دل یو دست تازه کدر دل ولارسه کدر دل یخي وبوچسه د نسخه ډېر استعمالوه ډېر استعمالوه بیا به راته لیکلي و اشرف علي دا کار کوا ما به وکي درد برسوله ډاکټر دوا درکې ګولۍ درکې ګوره د ډوډۍ در مخه به خوري د ډوډۍ ورسته به خوري ډیپو سیروم درکې ګوره قرار د سینې چې سر درد ور سره پیدا شي څونه په احتیاط باندې ها ټلیفون په واش کې ډاکټر صاحب وزدای ډاکټر صاحب څونه په احتیاط باندې رسول صلی الله علیه وسلم نسخه را کړی ده درد درلې دا کار کوونه همیشه کوه د سینونی چې بل درد درلې او د تازه کې بیر هر غړي چې درد درلې هر پلا چې په غوسه کې سپره
اودس تازه کوه، یخې اوبه څښه، ولاړېږه مجلس پرېږده، ځه ووځه بیا راسه. الله اکبر کبیره. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله غفر الله لرجل ممن کان قبلکم، الله مغفرت هغه چاته وکي چې تاسو مخکې تیر سو. درې صفات یې وه: سهلا اذا باع، شی چې به یې خرڅوي اساني به وه; سهلا اذا اشترى، شی چې به یې رانوي نرم به و; سهلا اذا اقتضى، چې چاته به یې څه اخیستله یا به یې ورکول نرم به. بل حدیث شریف کې د بخاری شریف حدیث دی، وعن ابي هريره رضی الله عنه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ډیر خلص حدیث دی او ډیر کشنی پیغام دی، مګر په حقیقت کې غفار ذات انسان ته معافی کوي. کشنی پیغام دی، ډیر بیخي کشنی پیغام دی. اچشتي غفر الله لرجل، رسول صلی الله علیه وسلم فرمای الله رب العزت سړی ته مغفرت وکي یا یکي. کم سړی؟ اماطه غصن شوکین، چې لري کې د زوز یو شاخ د چیز څخه، عن الطریق د لارې څخه. غفر الله، الله ور وبخښل، الله ور معاف کړل. لرجل سړی ته، کم سړی ته؟ یو صفت چې لري. کم صفت؟ اماته لري کوي غصن شوکین د زوز یو شاخ، یو زوز د چې کم ځای څخه، عن الطریق د هرې لارې څخه، د هرې لارې څخه، د دشمن لار، د دوست لار، د ملا لار، د عامل لار، د حاجي لار، د هرې لارې څخه. عن الطریق چې شي الله ور معاف کړله، ما تقدم من ذنبه وما تاخر. دغه سړی چې پیش کم ګناهونه کړي و یا وروسته کم ګناهونه کوي، الله رب العزت ټول ور معافي په یو کار باندې. په چی باندې؟ په یو کار. کم کار؟ اماطه غصن شوکین، زوز لري کی زوز. اوس نظم ورونه په دې زمانه کې زوز چی دی؟ دا غټ جام لري کا، الله به ګناهونه در معاف کړي. دکانداران تاسو ما معاف کړئ، زه ستاسو پر کار څوک یم. دا د خپل دکان د جاروسوي انبار د بل دکانو مخته مور غرزول لري کا. دومره همت الله درکې دکان جارو کې ارڅ را پاکې، دا هم پاله، دا هم یقیني همت دی الله درکړي دی، خو چې نه کې قصدن دا بزدلی ده چې څوک نه کوي. د خپل د دکان انبار جاروسوي خاشه، جاروسوي انبار، جاروسوي کاغذان، د هر څه د بل امسایه دکاندار د بل لارې ته مور ورځو. سمې لشتې دی او بدی مرداري دا سم کا. د کور مخ ته ځینو کسانو یو نه دوه نه درې نه څلور لس جنبه چورتوه موټرسایکلان زغلي، موټران زغلي، پلانکې زغلي، په کال کې به خپل موټرسایکل زغلي. خو څلېروي ساعته د مسلمانانو تکلیف دی، څلېروي ساعته. زموږ مشکل چې استثمار د غفار ذات سره زموږ رابطه نشته. زموږ مشکل لا دی موږ په خپل دین اساسي شانو نه خبر. په اساسي شانو که خبر سو نه به پر لار زوز ویني، نه به غټه ډبره ویني، نه به داسې حیوان ویني چې ستا پام نه تړلی هغه در باندې حمله کوي، هیڅ به ونه ویني. که موږ په واقعا د خپل اسلام په اساساتو خبر سو، خدا د اسلام د اساسات څخه یو اصل دی، یو اساس دی. الله رب العزت مخکې او وروسته ټول ګناهونه د انسان تر معاف کړل. د لارې څخه زوز مازل کی زوز مازدا والا ته خبره ده، زرنجان والا ته خبره ده، هغه موټران والا چې باربري وي، شانوړي، ټونیستي، غټه مازه ده، کشنی مازه، ټول ته خبره ده. ګوره داسې شی په موټر کې ما چوا کدی واچوي خوندې کا ازار ونه ګټي. دا ستاسو موټر څخه کجغل، دا ستاسو موټر څخه خشته، دا ستاسو موټر څخه کډبر را لکیږي، دا خدای بل مسلمان ته تکلیف دی. دا کار مکو. غوریانو ته خبره ده، دومره تانونه ورواچوه، دومره چمپلان ورواچوه، دومره جنس د خپل گاډي ته ورواچوه چې وی خو بلی خواته څوک د څخه ازار نسی. ناره وهي ترته وای صوفي صوفيګي لرسه کونی نه اوري. دا څه دون سامان راچولي ولی خود دې سپما ده. لس افغاني شل کیږي پروا نه لري. کستا په دنیا کې د یو خار او غریب لس افغاني شل سوي، خدای الله احسان ارڅ کوي. کمیو والا دي ورسته میوه سړک ته راونه غورځي،
دا ښاروالي دا جوړه د ښار د اوسېدونکو څخه ده، دا علیحده نظام نه دی. الفاروق نامي کتاب دی، الفاروق وی ګوري خامخا وګوري د سر څخه تر اخره وګوري، کنه پیدا لاس پښتنه وکي. هلته ټول نظام بادشاهي جوړ دی. حضرت عمر رضی الله عنه هم ښاروالي جوړ کړی و، وزارت داخله جوړو، وزارت عدلیه جوړو، قضا جوړه و، محکمه جوړه و، ستره محکمه و، محبس ګرد نظام هغه مبارک رضی الله عنه جوړ کړی. دا ښاروالي داسې نه ده اوس ده، یا د مخ کلو 20 کاله مخکې ښاروالي وه بیا نه وه، یا دا څو سوه کاله کې د ښاروالي نظام دی. دا د مسلمانانو کار دی، د مؤمنانو کار دی چې ښاروالي خپله آباده کړي، خپله یې جوړه کړي. دا ښار، دا کوڅه، دا سړک، دا درېګزۍ، دا تړه، دا چې ته جوړ نه کړې څوک یې جوړوي؟ زه جوړ نه کړم څوک یې جوړوي؟ وراسته رومیان، ورستې بېنډۍ، وراسته بانجان، وراسته میوه راوغورځوي سړک او ګوره دا دام احتیاط کوه د موټر د انجار څخه سر یو دم مه راباسه چې ناړې انسان توکي پر نورو کسانو باندې. کله کله ناړې خټوي هغه توکي، کله کله یې بله نشه کړي هغه توکي، هېڅ فکر نه کوي. موټرسایکله باندې روان، بس چې کله د نشې وخت پرسو نه یوې خوا نه بلې خوا دګي نه درېږي، بس چې هرې خوا ته یې تو کړله پر هر چا چون پوښتل. یا دا ادب دی زما ورونو. په وارو په موټر کې موږ خپلو انډیوالانو په سفر کې ویلي دي، په ښار کې خو د دې سخته پابندي کوو. ترافیکي اصول د موټرواني چې ما د 14 ورځې 15 ورځې دا درس چې راکوي په هغه کې هم دا ټینګار هغه کوي چې ګوري په ښار کې هر شی چې وخوري، د کیلې پوستکي، د مالټې پوستکي دي، سړک ته یې مه راغورځوه، دا مه راغورځوه. یو څوک به پر شوی سي، کوچنی به وي، سپین ږیری به وي، مریض به وي، د وس توان به نه وي، له کړه به ورسره شوی بس مې راغورځوي. پر لار، پر عمومي لار چې ځي داسې ځای وغورځوئ که څوم هغه ترافیکي اصول کې وایي اجازه شته. اصلا ادب دا دی چې دا ټوله شان ونه غورځوه سي، همدارنګه پر ویې غورځوه. بوتل ځوانان راواخلي، د عینو مینه کې په ښار کې بابا صاحب په میلو کې ویې څښي، یا په چپه لاس یې څښي یا په رسته لاس، هر رقم چې څښلی په خدای باک نه پکوي. سنت طریقې ماته کړه، یا بس انداره کښته کړه، داسې ورته ونیسي، داسې پسې ورخطا کړي. هغه خوا ته چې پر هر چا وموښتي. ادب دا دی زما ورونو، نزاکت دا دی، اسلامیت او ایمانیت دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند آداب زده کړو. الله رب العزت یې رازده کړي. خو خیر د هوښیارانو لپاره انشاءالله اشاره کافي ده. خلاص دا دی زما ورونو، د هر هغه کار، د هر هغه خبرې، د هر هغه فعل او عمل څخه موږ او تاسو باید ځان وساتو د کم کار یا د کمې خبرې څخه چې زما مسلمان ورور په ازاریږي. یا داخل مسجد یا د باندې مسجد، داخل مدرسه د باندې مدرسه، داخل دکان د باندې دکان، داخل شرکت د باندې شرکت، هر چیرې چې یو باید د دې شان ټول مراعات وکړو. که په سفر تللاست د نن بیان دا څو خبرې باید ستاسو په یاد هر ځای چې ځئ، د خټکي پوستکي، د هندوانې پوستکي، د مالټې پوستکي، دلته موږ طالبان دا وایو، ټینګار مهم دا دی چې دلته مسلمانان نازي د چهارشنبې په ورځ یا د هفتې په مابینځ کې ګوري طالبانو شاګردانو څوک در څخه آزار نسی، دا ډبرې پاکې کوي، دا ځای ور پاک کوي، دا لارې ور پاکې کوي، هر ځای چې کښېني هغه ور پاک کړي، انشاءالله تعالی پاک به همي. موږ ډېر کوشش دا کوو پاک ومي چې تاسو آزار نسی. بس دا ګیټ هاخوا او دا خوا دا موږ مکمل که زه مړ وم هم دا وصیت ما کړی دی و ټولو شاګردانو ته، ټول همسایګان یې اوري چې هېڅ څوک زموږ څخه آزار نسی، او که چا آزار راکوي دا خو د خپل کار دی. الله رب العزت دې موږ ته معافي وکړي. بیان اوږد نسی، انشاءالله دغونې خبرې کافي دي. خو درې ځانګړتیاوې الغفار جل جلاله لري. الغفار لفظ درې ځانګړتیاوې، څه خوبۍ لري. الغفار دغه اسم مبارک د الله رب العزت 15 نوم کومې خوبۍ لري؟ درې خوبۍ لري، درې ځانګړتیاوې لري، درې خواص لري. اول څوک چې یا غفارو یا غفار یا غفار همیشه وایي، همیشه وایي یا غفارو یا غفارو، د هغه امید دی چې الله رب العزت ټول ګناهونه ور معاف کړي، ټول ګناهونه، او د هغه د نفس بد خواهشات به د هغه څخه الله رب العزت لري کړي. یا غفار یا غفار کښېنستلې یا غفار. موږ یو وخت ایران ته سفر کړی و، هلته په شیګانو چې موټر ته به ختل ول یا علي، موږ یو څه ملګري خو په پاسپورټ تللي و، قانوني تللي و، موږ بول یا الله، یا به داسې وکړل یا خو بیا دی بول یا علي، موږ یا الله.
اوس ارګړی چې یا الله وای یا الله یا الله موږ ته سپین ږیري مشران چې وایي یا الله خیر را پېښ ها ښه خبره ده ماشاءالله داسې خوند وکړي سپین ږیري سپین سرې وي ځوان وي یا الله خیر را پېښ کړي داسې ومنه یا غفار بخښه راته وکړي عادت یې جوړ دوام څوک چې دغه اسم مبارک غفار جل جلاله د جمعې د لمانځه وروسته سل وار ووایي نو الله رب العزت په دغه انسان کې د بخشش آثار پیدا کړي د مغفرت د ده څه به داسې کارونه الله رب العزت واخلي چې په پوهېږي الله رب العزت معافي ورته کوي یا ورته کړې ده او بل تنګدستي به یې لرې سي او رزق به الله رب العزت د هغه ځای ورکړي د کومه ځای څخه چې د ده ګمان لري د جمعې د لمانځه وروسته که څوک سل واره یا غفار جل جلاله وایي الله رب العزت په دې کې د مغفرت آثار پیدا کړي تنګدستي به یې لرې سي او رزق به د هغه ځای الله ورکړي د کومه ځای څخه چې د ګمان لري او دریم چاته چې درد ورځي که چیرې غفار جل جلاله ووایي یا غفار الغفار 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 او مقابل طرف ته درد ورغلی پر هغه دم کچوي که الله رب العزت په داغه درد او غصه ورسره کی الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق راکړي زموږ همدا امید دې زما ورونو چې تاسو د الله رب العزت رحمت ته ځانونه نږدې کړئ الله رب العزت رحمت تاسو ته ځان ته نږدې کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين